السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، د ازواج مطهره یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکانو په اړه د علماو نه موږ مختلف اقوال اورو. نو آیا په دې کې صحیح کول کوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو بیبیانې وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په اړه په کتابونو په احادیثو کې اکثره وخت درې قسمه اقوال ذکر کیږي. بعضی وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې 9 دنې او بعضی وخت 11 او بعضی وخت 14 ذکر کیږي. نو اوس په دې کې صحیح کول کوم دی؟ خو د دې نه مخکې یوه خبره موږ او تاسو باید زده کړو چې اصل کې په اسلام کې د مسلمان لپاره په نن سبا وخت کې حکم د قرآن کریم دا دی چې یو کس د 4 نه زیات ودونه نشي کړی. یو مسلمان چې ودونه کوي نو باید 4 نه زیات ونه کړي، چې په دې باندې قرآن کریم آیات شاهد دی. خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حال که 9 بیبیانې شي، که 11 شي او که 14 شي، نو د 4 بیبیانو نه زیات دي. نو په دې اړه باندې بعضې خلک تشویش کوي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د 4 نه زیاتې بیبیانې کړي دي او عامو خلکو ته په قرآن کې داسې حکم دی. اصل کې په اول د اسلام کې د اسلام په اول وخت کې یا د اسلام نه مخکې زمانه کې چې کوم د ابراهیم علیه السلام حق دین پوته و، په هغې کې د 4 نه زیات ودونه جواز لرو، لکه د پخوا پیغمبرونو په باره کې د زیاتو بیبیانو کول راغلی دی. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات ودونه کړي وو. وروسته قرآن کې الله جل جلاله آیات نازل کو، د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل شو چې د دې نه وروسته تو ته د بلې ښځې سره نکاح نه دروو. نو د هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بله نکاح نه دو کړي. نو هغه د حکم د رتګ نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې یا 9 بیبیانې یا 14 بیبیانې لرلې. او دویمه دا خبره چې اوس کوم یو کول صحیح دی؟ نو آیا ټول صحیح دي که یو صحیح دی؟ که یو صحیح دی نو کوم یو صحیح کول دی؟ او چې یو صحیح دی نو بل کول ولې نقل شوی دی؟ نو د دې یو څو جوابونه علماء کرام کړي دي، خو یو جواب د هغې چې دی هغه دا دی چې 3 کول صحیح دي. هم دا کول صحیح دی چې 9 بیبیانې، هم دا کول صحیح دی چې 11 بیبیانې، هم دا کول صحیح دی چې 14 بیبیانې. کوم خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې ذکر کوي، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې وي، هغه وخت دا حدیث ذکر کوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو د ده 9 بیبیانې پاتې شوې. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې په یو وخت کې جمع شوي دي، ټول ژوندی جمع شوي دي، هغه 9 بیبیانې په یو وخت کې ژوندی جمع شوي دي. نو ځکه 9 بیبیانو کول ذکر کېږي. او هغه څوک چې د 11 بیبیانو خبره ذکر کوي، هغه په دې بنا باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 بیبیانې وفات شوي وي، نو په دې بنا باندې هغه 2 سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې ذکر کوي. او هغه علماء کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 بیبیانې ذکر کوي، هغه په دې بنا باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانو خو همدا شوې، لیکن 2 بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ورسره شوي دو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده ورسره شوی دی، اما د دوی یو ځایوالی نه دی راغلی. مخکې له دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راوړی شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځایوالی وشي، هغه وفات شوي دي. نو هغه 2 بیبیانې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 بیبیانې کیږي. نو څوک چې 9 بیبیانې ذکر کوي هغه کول ذکر کوي چې ټول په یو ځای جمع شوي، او څوک چې 11 ذکر کوي 2 هغه ذکر کوي چې د رسول الله د وفات نه مخکې وفات شوي دي، او څوک چې 14 ذکر کوي هغه 2 بیبیانې ذکر کوي ورسره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته د راوړلو نه مخکې وفات